نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث مبارک دی من یضمن لی ما بین اللحیین وما بین الرجلین ازمن له الجنه څوک چې ما ته ضامن راکي د دې خبرې ذمهداري په غاړه باندې واخلي چې دا د دوو اډوکو په منځ کې یوه وړه ټوټه چې ژبه ده د دې ذمهداري راکړي چې دا به زه غلطه نه استعمالوم دا به په بېدینۍ کې نه استعمالوم دروغ به نه ورباندې وایم غیبت به نه کوم بهتان به نه ورباندې وایم کفر ته بلنې به په دې باندې نه کوم نمامت او چغلخوري به په دې باندې نه کوم دوه مسلمانان به په جنګ نه سره اچوم که څوک ما ته د دې ژبې ضمانت راکړي او بل هغه ټوټه چې د دوو پښو په مابین کې ده یعنې عورت چې دا به غلط ځای نه استعمالوم له زنا به ځان ساتم له لواطت به ځان ساتم له ټولو نامشروع اړیکو نه به ځان ساتم د الله پیغمبر وایي که دغه دوه ضمانتونه ما ته څوک راکړي یو د دې ژبې ذمهواري او بل د خپلې شرمګاه ذمهداري چې په غلط ځای کې به یې نه استعمالوم اضمن له الجنه زه به دغه کس دپاره د جنت ذمهداري ورکړم سبحان الله اسانه دوه ذمهوارۍ دې ما ته راکړي بس جنت ذمهواري زه یم چې د قیامت په ورځ به الله درته جنت ورکوي ژبه غلطه مه استعمالوه که ښه دې زده وي ویې وایه که نه وي دې زده چپ اوسېږه موږ پښتو کې هم دا وایو چې ښه خو ښه دي خو د نه یلو غوندې نه دي دا وجه دا ده چې ښه کله وارې په ښه توګه موږ ویلی نه شو دا خبره هم خپل ترتیب غواړي دا ښه خبره هم چې کله وارې موږ کوو په ښه خبره کې ګناه رانه کېږي نو که ښه ویلی شو خو ویې وایه کنې چپ اوسېږه غلی کښېنه او الله عز وجل پیغمبر دا وایي د قیامت په ورځ به زه د جنت ذمه دار یم